السلام علیکم دا ریډیو دلبر دی چې تاسو د خان افضل کوچکوال نه په پښتو ژبه کې خشخشي خبرونه اورئ. اول د خبرونو سرلیکونه. په مومندو میره کې حیران کن انکشافات. د اقرب ډاک په یو سرکاري سکول کې د عوامو جګړه. په یو کلي کې د بجلی ستن د پریوتو سره نقصان. د قارون په شاخ کې د سرکاري بوټو په حق لا معلومات. په یو واده کې د پټاخو په ډزو باندې نقصان. په باجوړ کې د بېنظیرې پیسو په وخت کې جګړه. اوس د دې خبرونو تفصیل. د ګنداو مومند ایجنسۍ نه چې کوم میلمانه په د چکر د پاره میرې ته راغلي وو، د واپس د چکر نه کور ته تلل چې دوی په لاره باندې ګني وړل غوښتل. د شپې په تیاره کې د یو پټي په غاړه باندې ودرېدل. هلته خوړه لاکمې ته چې بوګر ویلی شي او د ځان سره مومند ایجنسۍ ته ویې وړله. سهار چې واړه راپاڅېدل د په ګنو کې اوبه نه وې. د کلي یو مشر نه یې تپوس وکړو چې دا څنګه ګنې دي. مشر ورته ویلي چې دا تاسو د ګنو په ځای باندې بوګر راوړي دي. اوس هغه هلک لاندې نشي راکوزېدی، ولې چې خلک یې پیژني. د اقرب ډاک په یو کلي کې هغه وخت جګړه مخې ته راله کله چې یو سرکاري سکول کې د کرونا په وجه باندې څوک نه وو. د ماشومانو چوټي وه او د استادانو هم چوټي وه. په دغه کلي کې یو واده او یو مړی په یو ټیم باندې شوي وو. په دغه وجه باندې د مړي والا د واده والا نه چې کومې وریجې خوړلې وي، د واده کور ته یې د وریجو کمې محسوس کړی وو. د مړي والا او د واده والا په خپل منځ کې لاس اچولي. اوس څوک نه پیژني چې دې کې د مړي والا کم دي او د واده والا کم دي. دا رپورټ موږ ته راکوو زموږ نمایندان یزلي کوچکوال. د تنګي په یو کلي کې د بجلی والا نه عوام پوځې را راغلي دي. عوامو نه یې د بجلی تارونه ټول کړي دي. دغه وجه ده چې د کلي اکثر خلک په غوسه کې راغلي دي او ستنې ویستل یې شروع کړي دي، کمې ته چې کمبې ویلی شي. د ګلدین ماما په مشرۍ کې یو ستنه بې قابو شوې وه چې د څاروو په کوټه ورپرېوته او په ګڼ شمېر چرګان او چیلې پکې زخمیان شوي وي. د وابې والا خلاف یې رپورټ درج کړی دی. د قارون په شاخ د روډ په غاړه باندې چې کومې ونې ولاړې دي، عوامو هغې ته ماسکونه زوړنده کړي دي. کله چې سرکاري خلک راځي نو د هغوی خیال دی چې دا ماسکونه خرڅوي، خو هغوی د تبرونو نشانونو په ځای باندې ماسکونه لګولي چې ټولو خلکو ته پته ولګي. په یو واده کې د پټاخو په خلاصولو په وخت په نغري کې خشاک اور اخیستی او د نغري سره د سپیکو ګواټې ته هم ډېر زیات نقصان رسېدلی دی. د دې سره په واده کې چې کم تنبوان په کرایه باندې راوړلی شوي و، هغه هم د پټاخو ښکار شوي دي. په دې وجه باندې د واده نیټه وروسته کړی شوې ده او کوم ماشومانو چې واده کې پټاخې خلاصې کړې وي سره د پیم لیک هغه د واده نه بار کړی شوي دي. د کله نه چې بېنظیرې پیسې راغلي دي نو د خلکو خوبونه یې حرام کړي دي. نن په باجوړ کې د پیسې د ورکولو په وخت په قطار کې د بوډاګان او بوډیګان په هغه وخت کې دا خبره شروع شوې وه کله چې دوی په قطار کې د ودرېدو قابل نه ولې چې د خپونه یې دم په ولاړه باندې وتې وو. کومو کسانو چې په قطار کې غوبل کړو هغوی دپاره 3 میاشتې پیسې بندې کړي دي. او اوس د موسم حال. د ګاڼو والا ته خواسته چې خپل پوک په پلاستیکو کې پټ کړي، ولې چې سبا د باران امکان شته.
کنمر چرته راوخته اسمان به شینی او کنمر راونه خطو نو د باران امکان به خپل ماشومان لا پوزې په وخت پاکوي ولې چې وچی شي نو بیا جاړي نشي پاکولې تر هغه دمه پورې د لوی الله پامان. جناب دا خو خبرونه دا سو خان افضل دا خشخشي خبرونه هم ته اوریدل دا څنګه چل دی چې موږ له تیز کړو ډېر هم تیز کړو او ځکه چې موږ وایي چې بیجم شریف هم صحیح راځي او زه دې صدا خبرونه هم لخلګي او دا ناویم پکې تاویږي را تاویږي ټول ورځ دې خبرونه ته په ګډه تیر کړه زما پکې د قشان وخت زه په خبرونو باندې سو کوم ما خو دغه ګډاګه ته راته بیا ډېر ما ګوره بیا نه خبرې ګډوډي ایت بل موږ سره په لاین باندې ګورو ډېر کار کسان موږ سره په لاین باندې اوس دا ټیم کې دي ا دې وخت ګل بای موږ سره په لاین. السلام علیکم. السلام علیکم. ګل بای د 400 دینا ګل بای خی پروګرام کې هر کله ګل بای پروګرام کې بس ویل غواړي پروګرام کې وره اول تاسو ته سلام پیښ کوم. وعلیکم سلام ویشي بیا خو ټول شي السلام علیکم ویشي بیا بس ما درته ځان د سیمه مخه تا کوونو او ناشي زړه دې ته ډېر خواږه ګوري یاره بچه بس په دې کاتو کې ګوتې مه وه دا زما د دې خپله خبره ده نه نو خیر دی که نه دی که خیر دی ته مو ته لږ شان دی کې هغه غوسه کېږه مه که نه یاره زوی هغه اردو کې راته د وختي ټکې ویل چې تیرچي نظر دی که چې شی دی په هغې کې راته ګوري نو او زوی چې په دې تیرچي نظر کې راته وګورې سم د اردو اټ ته جوړ شي زه تېرېږم بالکل ګل به یې ټاپک طرف ته به راشو ټاپک به دغه وایي چې لکه خلکو ملګرو خبرې وکړلې خو زیاتره لکه د موبایل باندې او یا کوم د انټرنیټ او لکه دا نو دا چې کوم دی دا شی مقصد جوړول نه وي پکار دا یو ضرورت دی او دا چې کوم ضرورت دی هغه ضرورت کې نه بس ترلاسه کړه او مقصد یې مه جوړوه نو لکه د نن پرون او د بل د تېر وختونو چې کوم دغه وخت ساده خلک وو ساده دغه وختونو کې اوس زمین دا کمپټیشن دور دی لکه دې کې ډېر ځل کې به ته خامخا چې کوم نظام شامل دی که دې کې نه شامل ځان دی ډېر زیات وروسته پاتې کېږي صحیح خبره په دغه وجه باندې چې کوم لکه دا ښه شی دی لکه بد شی نه دی خو دا چې دا په دې خپل مقصد دی نه ګرځي دا خپل یو ضرورت وګرځوه ضرورت حاصل کړه او بس ختم صحیح باقي چې کوم لکه زمونږ دې سره لکه زمونږ د هلکانو کوم ګورو څنګه دا ریلیې چې کوم دي که نه لکه یو زمونږ خو خیال داسې دی چې لکه ریډیو کې هم داسې دومره بدلون نه دی راغلی لکه داسې لکه چې اوس لکه وړو کې لویو کې لکه داسې کوم زمونږ نیو جنریشن دی دې کې اگر نه شته چې یاره دوی د مشر کشر هغه عزت پېژني او د تا په ځای باندې تاسو وایي که نه لکه په لږ هغه خپل الفاظ چې کوم دي نو هغه لکه ښه طریقې سره وایي بد طریقې سره نه وایي او هغه چې کوم یې نه وي نو هغه اصل نه وایي هغه که د مخکې خلک وو که د مثال په طور به اوس خلک دي لکه اوس انپړ خلک په یاد کړي خو خبره دې داسې ده چې دغه دی دا لکه دومره ځان ته چې ورډوبول نه دي پکار چې ستا نه هغه خپل مقصد ستا د زندګۍ د ژوند چې ستاسو کوم مقصد دی هغه تا نه پاتې شي هغه به هم نه پرېږدي لکه څنګه چې خانمزاده تا ووایي چې یاره به نه پاتې لکه خسر کې سهار لمونځ وکړي په قربان فرش کړي بیا راشي خپل کار روزګار کوي نو مطلب یې دغه خبره چې کوم نه لکه دا ټیک ده که نه دې سره ګوره صحت هم ټیک کېږي دې چې کوم نه لکه زمونږ خپل زندګي چې کوم دا ورسره ټیک روان وي صحیح او دغه یو خبره ده که نه چې یاره دا سیس چې کوم نه خپل ضرورت لپاره استعمالول پکار دي او مقصد یې ډول نه وي پکار ټیک شو ګل بای ډېره مننه ډېره شکریه او باقي آیات ګل بای یو خبر را در یاد شله مخکې بدله کې کوڅو کې یو کس ګرځېده که نو هغه به وایي که نه دا طاقت ماتي کارګاه ماتي روړی چې جوړې نو هغې پسې ما یو دغه جوړ کړو ما یې که دا چا سر ماتي لاس ماتي خپه ماتي مازغه ماتي روړی چې جوړې
داسې کار وکړو چې دلته کې یو ټول ونه هغې چې کوم دی نو ما داسې اواز وکړو هغې داسې راغله نو غلې شانې چې د کټ ته کېښوده ځان یې پټ کړو داسې پټه راته وکړه که نه وي بابا ویدې کې ویدې خپل کې سوري وکړه یاره چې پیل داسې هغه کټ پې ته وکړل بس غر مې والله هغه ډېر سات پرته وه بیا زه رالم نو ما ورته مونږ ورته خاله وې که نه ما ورته خاله ولې نو دغه ویره بابا ته مې دغه ایښې وه ګوره کټ ته دغه شان پرې سره وتلي دي ما یې ښه دغه کړه چې بل بیا یو کس و نو هغه چې کوم هغې به راماسته خرڅون هغه به کوي ماسته دي ماسته لکه هغه اواز یې ما زده کړو اوس ما ته ورور مې وایي چې یاره ته داسې کار وکړه چې دلته کې دا شان کور یاد ته چې هغې ماسته ما ته یې وایي چې ماسته وکړه خو ما ورته چې هغه ماسته والله نه راغلي تا هغه اواز وکړه نو بس لا به روږي نه ټیک ده هغه چې ما څنګه اواز وکړو داسې لرې نه که نه ماسته دي ماسته دغه اواز کې که نه بس چې کوم دی نو جام کېښوده پسې یې 10 روپۍ کېښودې د دې کې ماسته لکه واقعي بس موږ پرې ځان غلی کړو لږ ساعت پس چې کوم مليان مې بل ځای کې اواز وکړو نه ماسته دي ماسته زه پسې هغه زنانه چې کومه ډېره زیاته پاغې کړېدلې وه والله پاغې اوس هم خفه یم صحیح ده جی ګل بھائی تا بس کې کنه لګیا به او نه ولې نه بس د ټول ملګرو ته کم رالل دي کوم سلامونه کم اورېدونکي چې څومره دي ټولو ته ډېر سلامونه تاسو ته هم ډېر سلامونه ډېر وعلیکم السلام الله پامان الله پامان نو ولې ستا بیجی مو ورک شوی دی حیات ګله یو ځلې بیا هرکلی ملګرو پروګرام کې موږ نه پکې بیجي مورک شو ډېر پخوانی وخت یاد ګله رایاد کو چې دا مې واورېده دې کې صرف مې هغه وغوښتل چې دا منګیا خوکه منګیا دې خوکه ما یو څو نومونه ما وختي پیر واخیستل ولي موږ یاد کړي وو د خیبر نه انعام موږ یاد کړي وو د رشکۍ خطاب کلي نه ګل خو موږ سره شو ملک ارشاد موږ یاد کړي وو د لنډې کوتل نه او لال محمد موږ یاد کړي وو د کوټ منظري بابا نه سایم هم موږ یاد کړي وو د کوم ځای نه ایت ګل تا ته وویلي چې ما ته د فیسبوک لیکه وښایي چې په موږ به تاسو انیر څنګه ګورو هغه هو چې بس بل پروګرام دی ها اوس داسې کار کوو چې کول د فیسبوک طریقه مو ته وښایه خیر که څوک دا ټیم کې موږ انیر ها ګل تعالی شاه تاسو فیسبوک باندې سرچ کړئ تاسو به دا نمونې ووینئ او د یوټیوب هغه مو ته او په یوټیوب باندې چې کوم دی نو آرجز ریډیو دلبر آرجز یو چینل دی هغې باندې تاسو هم کتلی شئ او د په ریډیو باندې زمونږ فریکوینسي ماډولیشن 93 باندې تاسو مونږ اورېدلی شئ زو د ټلیفون سیټ ته السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام څوک او د کوم ځای نه جی قاری احسان الله خبرې کوم برابر قاری احسان الله د بډبیر نه هرکلی څنګه یې ښه دي شکر پروګرام کې بس ویل غواړي قاری صاحب ګل بھائی څنګه دی حیات ګل بھائی بالکل ټیک ټاک دی یاره بس تاسو دې مینې بس مجبور وکړو جی یاره بچیا موږ کې مینه کمه ده موږ خو ټول نفرتونه یو بل نه دومره لرې لرې ناستې دی یاد ګل لکه د املا والا په شان لرې لرې کېنولو تاسو خو مینه خپل منځ کې دواړه یو بل ته منتقل کړې ده نورو خلکو دپاره خو مینه نشته ازوی پخوا به یو لوبه وه پټه ګیټه یقه شان دې لرې لرې کېنولو میخونه دې لاس کې را کړي دی او ناست دي الله خوشحاله او باد ساده جی حیات ګل بھائی تاسو څنګه جی شکر الحمدلله ټیک ټاک قاری صاحب تاسو ښه شکر دی جی له 200 کالونو ستاسو دا پروګرام ګورم خو مېر بس نن راشه دا ختمو جی ښه مو وکړو چې دا خاموشي م ختمه کړه که نه ګوره په داسې ورځ سړی ځان سره میټیان راوړي نو بیا هم څه د خوشحالۍ خبره وي نو تاسو 12 کاله پس ټلیفون وکړو هم تش ما پکې د الوا خوښه ده قاشوغه راواله یاره الوا به درو کړه جی یاره زه به زه د بل چا د لاس نه خورم که دې سړي راله پخه کړه بې خورم کېنه دلته غلی ګوره دې الوا ته دې اړولې ده نه خاني کاکا تا بل پروګرام کې ما سره پنجې باندې ملاولې خبره واوره که نه او دې ترور به تاله لفټ نه درکو نن ته پنجم نه ملاوې او هغه هره خبره تا سره نږدې کلي نه په 4 غنټه کې پر یوړه کې راغلي نو په لاره باندې قرارې به ته ماته په تیر چي نظر کتل کار شوی دی جی دواړو له او که نه یاره موږ یې بلکل تې بار کړو د مینځ نه
دا به چېرته واده واده به دې نه کړی نه واده نه دی کړی خو که واده وکړو بیا خو به یو بل ټاکئ دا خو واده نه دی کړی مینه کېږي یو بل ته ښه دي صحیح شو قاري صاحب ډېره ډېره مننه جی په ټولو ریزونکو باندې مې سلام وعلیکم السلام انشاءالله ټول ملګري دي که نه جی 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 الله دې ټولو ته سلام دو تاسو ته خصوصي سلام وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا ولې خپل نیت دې تاسو درې ورته سلام وعلیکم السلام لاله لاله زلمت ولکن کوټ منځري بابا او للمامت پروګرام کې هر کلمه خو دې نوم افیرم واغس او دا به سره خبرې وشلې او تاسو سره کسان چې راشي چې هغه ما سره ته ویلې تقریرونه شروع کې درې پیری وګورئ مې راوځي په هغه تفصیل دا غوي مینه ده للمامت وای نه خبرې ما کوله کې دا شارټ خبرې پکاري اته دې مخه پکاري خزا دا خبرم صحیح ده نه لکه دې کې ډېر خلک چې هغه پکې د خپل رائے شامل کړي کنه لکه ډېر چې یو کس یو خبرو کې بل خبرو کې کنه دا اصلي رائے به شامل شي یو ځای یو تفصیل شروع کړي هغه به دا خپل خبرو شروع شي بل څه هغه محمد به مخالفت په طرف تراش دا به د مونږ راځي کنه مونږ وایي چې دا هر د څنګه د پخوانو د مشرانو یا د لکانو د خپل وخت سره مقابله کوله کنه نو وسم د اخر په کال کې د خپل ټیم سره د خپل اریو چې سره د ټیکنالوژي د کارت دي د دې سره مقابله وکړي دا کمپټیشن هر وخت لګل نه لګل چې د دې نه بعد د نور کسان به دقیقه ویل به سره چې صبر وکړي او دې سره د خپل دین د خپل مهنت د نه دی ورول وکړ لګا د دې سره کول وکړي ٹھیک ہے کہ ہر ٹیم لگا مور ابلار چاہیے لگا دغه بازار جراب نشي ودی یک څو په یو دی کې څو په بل دی کې کنه لگا د کې دې دې نسبت چې یو ټیم راځي چې وی تر کوټوار یې مور ابلار لګا دي جدا شو لگا هغه سره نه راوي تر ورته به ټیم کې کنه نو دې چې دا دغه په کار دی چې هر ټیم لگا خپل مقابله پکاري لګا بالکل خپل هر سړی خپل ذمہواری په خپل پیژندل پکار خپل ذمہواری پیژندل پکاري هر ټیم لکه دا په خپلو خلکو چې څنګه خپل ذمہواری دي د دې بل اوسنی لکه خپل ذمہواری خپل سرواري کوي صحیح بالکل ډیر مننه ډیر شکریا تشکر ډیر مهرباني تاسو ته زموږ څومره د ډیټری کې اوریدونکو دي هغه ټول ته سلامونه ډیر مهرباني ته ډیر وعلیکم السلام ډیر مننه السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حیات گل تعالی شاہ صاحب خان افضل کوچکوال ونوي نوم بسیلی نوم خان مکمل شاه ماما د خان افضل سو د خپل سټیشن غاړي بیرمی ده د وګورم ماما د نوم به سمالي ما ته سم نوم وایا خان افضل کوچکوال نه ده کوچکوال کو اوس په کلی کې خلک روزي کایلان دي ته کو کې ورا د څه د رورا ډېر ښه خپل پروګرام او لکه څنګه چې مشه کې لکه یو خبر وکړه چې تاسو ساده مینوال پلک مینوال دي سنگین مینوال دي محبت ول مینوال دي هغه ته وجدارا چې تاسو له مینوال پر د یقین په خپل وکړه چې ما تم پته نه وساده پروګرام دا میاشه کې لکه څه په وینا په مطابق دا پینځم شپږ پروګرام دی چې په دې وخت کې او په دې یخنۍ کې دا پروګرام ته ډېر انتظار کوم اورمه او کار ورته کوم اوس ورشم تاسو طرف جی او یا کار وخت به موږ دا اورېدل د مشرانو نه چې چرته کبي ویل تاسو هغه مثال وشته دی خو هغه اوس عمل نکېږي ولې چې نن سبا ټکنالوژي دا ور دی او خلک ډېر ورو چالاکي پکې راځي تکلف پکې راځي صرف زه به دا وایم چې زموږ یو نوجوان خپل ترقي ورکوو که نه او هغه به چې هغه د سکول طالب علم دی که طالب علم هغه پاس ټاپال به موږ هغه خپلې مجلسۍ ته پرېږدو خپلې مرضۍ ته به پرېږدو چې یاره دا کوم مضمونه دي په کوم مضمون کې را تکړه په کوم فیلډ کې را تکړه او دا ډاکټري علم که دا ساینس علي کې دا انجینر علي دې ته به موږ دغه پلاټ نه جوړېږي دا لاره به سره باندې په دې کولاو صحیح خبره دغه ډېر غټ راز دی ډېر صحیح خبره مو کړه بالکل چې څومره کم مطلب ماشومان دي یا کم سټوډنټس دي او هغه کم فیلډ ته تلل غواړي چې هغه د الله رسول بند نه کی هغه مکور کی دا هغه لپاره هغه سپورټ کی بالکل تعالی شاته دیم نمبر دې سره موږ زیږی تربیت او چیکینګ بل سم دا برقرار ساتو دا موږ کوم له موږ لا پروايي نه کوو په دې کې چې موږ لا پروايي
او څلورمه نمبر خبره دا ده چې کله دوی خپل دغه ته کامیاب شي بیا چې د دوی جنۍ واده کېږي ګلالک واده کېږي دا به د دوی په مرضۍ کې د مرضۍ مطابق دا دی که موږ جنۍ ته وایو چې د کاکا دې د هغې د ماما زوی خوا کې نیولې دا زندګي او ژوند خو ورسره د دوی تېرېږي صحیح موږ به د دې خبرو به خیال ساتو باقي خبرې زه ډېرې وکړم مخه سره